دا مخکې آیات چې دی دا 150 په دې کې فذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون ذکر شوی چې الله عز وجل تسمه آیات کوي زما شکر ادا کوي او زما د نعمتو کفران مکوي. نو په دا واشکروا لي ولا تکفرون کې چې دی د جن ټول شیان رااله، د جن احکام چې دی یا مامور به شیان یا منهی عنه شیان. مامور به چې ته تر سره کوي دې ته شکر وایي. په لمانځه امر سوی دی نو خو لمونځ د الله تعالی د نعمتو شکریه ادا کول. په روژه امر سوی دی نو خو روژه چې ته نیسې د خدای د نعمت شکر ادا کوي. خدای د خدای عبادت یعنې ټول هغه مامور به شیان چې موږ کوو دا د هغه نعمتو شکریه ده. نو چې الله موږ ته وایي واشکروا لي تاسې شکر ادا کوئ ما لره، یعنې زما ټول مامور به شیان وکړي، عبادت ګرده وکړي. هر ګناه چې انسان کوي دا د خدای پاک د نعمتو ناشکري کوي. دا ګناه چې دی کوي نو خو د ناشکري چې منع وکړه ولا تکفرون تاسې زما سره ناشکري مه کوئ، کفران د نعمت مه کوئ. یعنې نو خو څه چې ګناه وي چې دی الله وایي دا مه کوئ. نو دونه غټ بوج راباندې کښېښوي چې څه چې عبادات چې ما امر کړي دی هغه به کوئ، څه چې منهي عنه شیان دي چې ما منع کړی ده هغه مه کوئ. ولا تکفر ولې که دې وکړي ناشکري دې وکړله نو دا پر انسان باندې ګرانه تمامیږي چې دا دونه بوج راباندې کښېښوي دا ګرده شیان به کوې دا ګرده به نه کوې. ولې دا خوندور شیان چې دا ممنوع سول هغه حرام یادوم، هغه مامور به شیان چې دا لا عبادات هغه مامور به شو دا وکړي. په دې دوو جملو کې چې واشکروا لي ولا تکفرون انسان ته ګرانه تمامیږي. الله عز وجل د برداشت لار وښیي. هغه لار په دغه آیات کې اوس معرفي کوي. هغه لار دا ده چې صبر او لمونځ. ته لمونځ په عاجزي کوه چې څنګه الله عز وجل ویلي هغه لمونځ کوه باره دا د اسلام احکام تا ته اسانه کېږي. او صبر کوه. صبر دا معنا چې پر دا درو قسمو صبر، پر طاعاتو به صبر کوي، مشکلات کې د مثال په طور د معاصیو څه به ځان را کنټرولوي صبر به کوي، مصیبتونو غمونه پیښېږي په هغو کې به زغم کوي. نو دا درې سره صبر پر عبادت، صبر چې دی د معصیت څخه، او صبر پر مصیبت باندې چې مصیبت و غم پیښ شي. نو دغه الله پاک موږ ته دا نسخه راوښول چې هغه آیات په باره موږ ته دشوار نه تمامیږي. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دي استعینو تاسې کومک وغواړئ، مدد وغواړئ، بالصبر په صبر سره صبر وکړئ، والصلاة په لمانځه سره چې صبر والمنځ مو په لاس راوړل بس هغه د واشکروا لي و د ولا تکفرون خبره اسانه شوه. ان الله مع الصابرین، ان الله بشک الله عز وجل مع الصابرین دی مل د صابرینو دی، ملګری د صابرینو دی. نو چې الله د سړي مل وي نو بیا خو هر کار ورته اسانه دی. نو دا خیر امر وکړي د دغه لمانځه د صبر دا چې هغه تېر کار په اسانه شي. اوس د صبر یو غټه نمونه پیښي چې یو څوک په دې مځکه کې شته چې هغه د صبر هغه اعلی درجې ته ځان رسولی دی. د الله پاک په انعام کې څنګه ورته وایي ګر سره وایي دا مرګ نه لري، دا د ګرد عمر دپاره ژوندی دی. د څه دپاره دا شهید ته وایي چې مرګ نه لري؟ خدای د صبر پر هغه اعلی مقام درېدلی دی چې هغه د ځان ورکول دي د الله تعالی په لار کې. الله داسې وایي ولا تقولوا تاسې مه وایاست لمن هغه چاته یقتلو چې هغه ووژل سي فی سبیل الله په لار کې د الله تعالی، تاسې دوی ته مه وایاست امواتون د مړو چې دا نو مړه دي، داسې مه وایاست. بل احیاء، بل داسې د احیاء دا ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، ولکن دونه خبر ده لا تشعرون تاسې نه په پوهېږئ، تاسې د په حیاتو په ژوند باندې شعور نه لري. دا خو ما درته ویله چې الله عز وجل د هغه صبر په نتیجه کې دا خبره پیښ کړه چې د صبر نتیجه بیا دغه رقم دي چې سړی صبر وکړي چې برای یو هغه مړي ته مړی نه ویل کېږي، هغه ته به ته ژوندی وایې نو وجې ده څه کړي دي خو صبر یې کړی دي. ترجمه یې بیا وایم ولا تقولوا تاسې مه وایاست لمن هغه چاته یقتل چې ووژل سي فی سبیل الله په لار کې د الله تعالی. څنګه مه وایاست چې امواتون دوی نو مړه دي، بل داسې دا خبره احیاء چې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون مګر تاسې شعور نه لري. په دې حیات کې د شهداو خبره ده هغه دا ده. نو چې دی ژوندی دی موږ یې ولې ښخوو؟ خو معلومه ده چې مړ دی، خو ګار چا چې پوښتنه کوي چې فلانی څه سو به راوایي وایي هغه مړ سو خدای دې وبخښي، یا نو به وایي شهید سو. نو د حس له لارې خدای مړ دی، که مړ نه وي معاینه یې ولې بل میړه کوي؟ که دی مړ نه وي د ده مال ولې تقسیمېږي خو باغ و جایداد یې ګرده تقسیمېږي خو دا مرګ دی. نو دا رقم مرګ د حسي چې د حسي حیات ځینې ولاړ سي دا چې موږ ورته وینو دا چې ساه کاږي دا د نبي څه هم ځي، د شهید هم ځي، د ولي و د عالم هم ځي، د کافره څه هم ځي. نو دا حیات خو د ګرده څخه ځي. نو کوم حیات دی لري چې دا ظاهري نه لري؟ بروي د برزخ حیات. برزخ دا دوهم جهان دی، دا ګرده د انسان ژوند په درې جهانه کې تقسیم دی. یو دا دنیا سوه، بل برزخ دی، بل آخرت دی. برزخ خو دا پرجې ته ویل کېږي، د قبر ژوند عالم برزخي دی. نو دا برزخي حیات دی لري.
دغه حیات اعلی دی چې بل احیا دی ژوندۍ پر دې بیرته سوال واردېږي علما سوال پر کړی چې دا د برزخ حیات خو نو بیا کافر هم لري نو ابو جهل هم لري ولې که د برزخ حیات نه معنا د قبر حیات نه د عذاب بیا څنګه ورکوي نو معلومه ده چې الته څه حیات ستا چې د عذاب درک وکي هغه په خوش چې الله تعالی ته په قبر کې د عذاب ورکي نو برخه خبره به مشکل اسوه تاسو ګوري حسي حیات خو نسته هغه خو نه په شهید کستا نه په نبی کستا نه په کافر کستا نه په ولی کستا خاتم سقادي شخوه پاتې څه د برزخ حیات کې توادري چې خدای بل احیا هم دی ژوندۍ په عالم برزخ کې چې هغه بل جهان دی دا رقم دی نو هغه خو بیا ګرځل لري دا برزخ او هغه دنیا او دا دنیا داسې مثال لري چې تاسو په محسوسي شیانو کې په پوسي لکه د رادیو موجونه په دا یو موج کې چې وي سټیشن نیسي په دغه موج کې ابل بیان نه نیسي چې ابل موج دی واړی بیا دغه ځای سټیشن دلته نه نیسي ستنې پرې وځي و درو چې یو موج کې راوړی یو سټیشن شروع په ابل سټیشن کې چې په شروع ابل سټیشن سي دغه د انسان د ژوند لپاره الله دغه سم موجونه د دنیا یو موج دی برزخ بل موج دی آخرت بل موج دی تر ټولو قوي موج او د آخرت غوډي چې دایمي دی نو په دغه برزخي کې چې د حیات لري مال دغه بیا فرق نه لري کافر ام لري د حیات مسلمان ام لري نبی ام لري د تشهید اختصاص مشتنه را مرمي چې دا څه شو په برزخ کې خو ګرځي حیات دی د دې جواب دادی چې وايي حیات خو سیدی لري ګرځي مګر په حیات کې درجه دي لکه د انسان په بدن کې مثلا دغه ځای حیات چې ستا په کښې کې د مخ په پوستکي کې یا د ګوچ په سر کې چې کوم حیات سته هغه حیات په پوند کې نشته د مثال په تور پوند کې ستن ورداس کړه سړی ژر نه غورځي الته احساس کم دی حیات کم دی هغه خو ژر نه احساسي چې سم د مې د غوښ هغه وردنه نه کې هغه د وینې ځای ته ونه رسېدی خو نه احساسي و دغه ځای ته تستن مازی ورداس کې چې څونه غورځي چې په هغه ګړي په چپلا خوي د ولي موقع لا ځان ته نور کې چې ولي دار کوم کړ د سي جنگ شروع کی دا حیات حس دون قوي دی په جزای کې نو چې د انسان په بدن کې دا تقسیم سته د مثال پر په نوک ام حیات سته که حیات نه دی ولې غټیږي مګر دا د ګوت حیات او د حیات ډېر فرق سره لري د په ډیر شیانو نه خوږیږي او غوښه په خوږیږي نو لکه د انسان په بدن کې چې د حیات درجه سته په اوغه عالم برزخ کې د حیات درجه سته په ټولو کې قوي حیات هغه د انبیاء علیهم السلام د انبیاء او حیات په برزخ کې دونه قوي دي چې د دوی وځي ظاهري شیانو ته له سرایت کړی یو دا دی چې د نبی غوښه پر مځکه الله حرام کړی د نه خوري لکه چې ودی چې ته پروت مځکه غوښه نه خوري نبی چې په قبر کې پروت دی دا د اجساد انبیاء پر مځکه حرام دي دا یو دغه دی ګوره اصلي خود د حیات برزخی دی مګر دونه قوي حیات دی چې د ظاهري بدن ته چې د موجونو د قلب ته هم سرایت کړی سوی په پیری چې په دې کې ولات یو تاثیر سته ابد مړی څلور کاله بعد خاور ساړو کې و د چې ورسره هغه رقم تر تازه پروت دي چې وبدت دا یو بل داري د انبیاء او ازواج مطهرات کله په نکاح کې دي هر نبی چې مرسوي دی بیا د کوروالا سره نکاح امت حرامه ده زموږ د نبی کوروالا وی چې په قران کې په امهات المؤمنین ذکر شوی چې د مؤمنانو من نو د مور سره نکاح کیږي خو نور سره کیږي زموږ یو مور دغه د پیدا سوي یو لسمن دم هغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کړی هغه ته امهات المؤمنین وای کوروالای امن په نکاح کیږي نو خدا خو چې ژوندې د چا کوروالا نه په نکاح کیږي دا خو د نبی لکه ژوند نو ګور حیات برزخی د انبیاء تر ټولو قوی دي حتی دوی نقش پر دې دنیا ښکارا دی چې جسد تر تازه دي در پای پوری بل د چې کوروالا نه په نکاح کیږي لکه د چې ژوندې څوک نکاح نه سر کولای چې مړ دې نکاح نه سر کولای نو د حیات برزخی دغه دونه قوی په اوله درجه کې په دوامه درجه کې بیا د شهید حیات برزخی دي شهید خود سنه دي چې مرسي مال نه تقسیمېږي د نبیانو خو معلوم نه تقسیمېږي نبی مال نه لري میراث نه دی پرېښ انبیاء او ارڅوک چې زموږ د میراث یو کېنجي بس دا علم دی د قران د جوړ واخد کتاب الله دا بس دا زما میراث خور بل میراث موږ نه لرو حضرت فاطمه د حضرت ابوبکر صدیق صاحب سره پرچې جنجال وکړي خو موږ در به در خاک په سر یې ټوډي ولا اعتماد را پاتې دي دولزما د پلار مزکو په خیبر کې الته چې مرسشه درلود هغه به ماته څه حق ځنی راکې ابوبکر صاحب څه کوي ولا کوي کې سره پلار میراث شي د نبی اسلام حدیث ورته شش چې انبیا وایي چې موږ درهم او دینار په میراث نه دي پریشي زموږ میراث چې دی هغه علم دی کتاب الله دی هغه درواخلي هغه خدای میراث خود نور خلق تقسیم دا خساره پر حدیث په ملامت کړل الميراث ته کې مخالیا د بیت المال کا کومه غواړي دار وک میراث کې لسته چې ما حق راجلاک نو ګوره د انبیاء د مال میراث نص تقسیم نه درلودي کوروالا نص په نکاح دال قسم دم چې ژوندۍ شهید چې دی داغه میراث هم تقسیمېږي کوروالا بل میړه کولای شي مګر بیا هم د حیات دونه قوي دی چې سل کاله بعد راوکړي هغه شهید دی پروت هغه راکړي دا نور عام مړي چې دی بلکه مسلمانان چې کافران فوقو کې حیات ست دغه نه قدر چې فقط هغه عذاب درک هغه عذاب کچیر معذب
که مؤمن عام مړی فقط چې هغه د قبر خوشبويي هغه د جنت چې ورته راځي هغه درک کړي، نور دا رقم نه دی چې د بدن نه خاورې کېږي، بدن یې خاورې کېږي. نو درې درجې سوې د حیات برزخي. یوه د انبیاو څخه تر ټولو قوي ما په ظاهره کې نقش اجساد چې ښځه نه په نکاح کېږي، مال نه تقسیمېږي، بدن یې نه خاورې کېږي. بل بیا د راغلو کې کښته درجه د شهید چې بدن یې نه خاورې کېږي، دغه نه قدر قوت الله د او حیات ته ورکړي دا برزخي حیات، بدن یې در پایه سالم پروت. بل بیا عام خلک دي په هغه کې هم حیات شته، بدن یې هم خاورې کېږي، ښځه یې هم په نکاح کېږي، مال هم تقسیمېږي، فقط دغه نه قدر حیات شته چې عذاب یا راحت دی په درک کې دغه نه قدر ژوند لري. ظاهره بدن ته د سرایت د حیات نور نه دی کړی. دا د درجې چې موږ وټاکلې اوس نو د شهید کومه درجه سوه چې موږ بدن یې نه خاورې کېږي، پر دې سوال وارد شوی دی چې ډېر ځله موږ شهیدان لیدلي بدن یې خاورې شوی، خراب شوی. روح المعانی والا وایي دا ځینې پیښه شوې ده. د هغه جواب علماو دا ورته لیکلی دی چې نو دا خو موږ وایو چې دا شهید دی. شهید خو هغه دی چې خاص د اعلای کلمت الله دپاره سړی قتل سي باره شهید، هر مړی خو شهید نه دی. نو خو د دې سړي په نیت کې فرق راغلی دی چې په نیت څه خبره کنه. هغه حدیث خو صحیح دی چې شهدا چې دا به د قیامت تر تازه پراته دغه د شهید کرامت چې ګرد خلک یې وپېژني چې ګوره دا بل مړی هغه دی چې هغه اوس د حکومت مړي کې راوکړ څو ورځې بعد چې چاڼه شي، خو دا بل شهید ما دی پروت در پای تر تازه دی دا وایي. نو خو دغه د کرامت څه داسې دی خاورې سوی د معلوم د په نیت کې فرق راغلی دی. دا یو جواب. بیا د سوال پیش کړی د روح المعانی والا هغه دا وایي برای خو ځینې شهدا داسې دي نو د نص د لارې څخه ثابت چې دا شهدا شهدا فی سبیل الله دي. په حدیث کې راغلی یا په آیات کې چې ورته قرار یا په شابینه کې خراب شوی یا بل ځای خراب شوی دا بیا دا هغه جواب علماو دا ورکړی دي چې الته چې په حدیث کې راغلی دي چې الله تعالی د شهداو بدن خفرم ځکه حرام کړی دي، ځکه یې ذکر کړی دی. دا مځکه کې خو معادن هم ستا قانونه چې موږ ورته وایو د مسو کان د کومه ځای راخېږي، خو د مځکې د سرو زرو، د سپینو زرو، د کلایونو، د رویي ده، دا څه چې شیان دي المونیم دا په دنیا کې شیان دي خو دا ګرد د مځکې څه راوځي. نو خو مځکه که هغه اصلي خاوره هغه د نبي د شهید جسد نه خوري، مګر که خاوره نه وه چاړه ده، زار دي، اور دی، اوبه دي چې نبي ژوندی تاثیر یې پر کاوه. د پیغمبر څنګه غاښونه چې شهیدان کړه چا شهیدان کړه خو په اوسپنه خواږه ورڅنګې وویشتې. نو چې سم دم نبي ژوندی لا اوسپنه تاثیر پر کوي، اور تاثیر پر کوي، اوبه تاثیر پر کوي، زار تاثیر پر کوي، د مثال په طور دا ظاهري شیان. نو چې مړ څه خو مې پر کوي نو په مځکه کې چې هغه ځای ځای تا لیدلي چې حقیقي واقعي شهیدینو کې خراب شوی دي د هغه مځکه کې معادن ګډ دي، سمه دمه خاوره نه ده، فقط په هغه کې د اوسپنې جوس پکښې کې ډېر دی یا د پولاد هغې پکښې کې ډېر دی کې نه ویني. ولې په دا مځکه کې خو دا شیان عمر نه لیدله مګر چې خلکو کمپنۍ ورته جوړ کړي چې سره زر هم ځینې راباسي تمام نه لري، تیل هم ځینې راباسي تمام نه لري، مس هم راباسي، رویي هم راباسي، خو د دغو خاوره ځای جلا کوي. نو په دې خاوره کې معلومداره معدني اجزا ډېر دي چې د شهید بدن کې تغییر ورکړی دی. د پیغمبر خبره صادقه ده چې د شهید بدن خاوره نه خوري، دا خاوره صفا خاوره ولاکه ده، که صفا خاوره وای بل جز نه وای په ګډ نه خوري. د زاد المعاد د ابن جوزي رحمه الله یو کتاب دی، په دا دویم ټکي د احد غزا ذکر کړی. د احد د غزا په شهیدانو کې دا خو حکم دی ثابتي چې معنا دوه شهیدان په یو قبر کې مشخېدلی شي. یو شهید دی عبد الله ابن عمرو ابن حرام، بل شهید عمرو ابن جموح. دا دوه په دې دنیا کې ګرد عمر بسر ملګري و چې جهاد به ته مګر مرسته دی په یو سنگر کې به یو ځای سره ولاړ صف په صف کې انډوالي سره ډیر شهدا ډیر وسه په احد کې اویا نفر شهیدان پراته دي. پیغمبر علیه السلام اصحابو تلتس په دغه پسې وګوري عبد الله ابن عمرو ابن حرام او عمرو ابن جموح دا دوه انډوالانو یو ځای راوړي ابر اصحابو پیدا کړل دا چې شهیدان کې پراته پیغمبر دې ته یو کبر وکړ شاخه کې. نو چې شخص ول ډیر عمر بعد ډیر کلونه بعد دا عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې پر لزګر زخمی شوی نو دوی چې په وخت کافرانو زخمی کړی د پر لزګر داسې لاس نیولې پر هغه ځای پر هغه کم شهید شوی. نو ډیر کلونه بعد اخر دا قبر لڅ کړو چې لڅ کړو چې کوم چا لڅ کړی دا غیر روایت کې د پیغمبر صحابي د برای مرجع لاس داسې راکاش کی هغه د لاس باندې دا غځای د سی ویني را شروع وسول برای چې مرجع لاس لکه خپل را لبرته پر هغه ځای باندې و مشتي کور دغه وخت وینه لا تازه د لاساس کې تر بیج لاسم د پرنیول د شي چې ژوندې د مشکاش کې ځین لاس برته پر هغه سټاپی برته ونی ویني ته کیا کړی او دی شهید دی پروت دا د پیغمبر اسلام حدیثو کې دا زاد المعاد کې راځي. او ابن قیم رحمه الله هغه رقم دي چې حدیث من را اخلي چې سم دم خوي حدیث نه. حضرت جابر رضی الله عنه پلارم د احد په شهیداو کې شهید دي. دوی شپږ سلويشت کاله بعد ما خپل پلار لڅکی شپږ سلويشت کاله بعد هغه رقم پروتو یو بل پښتنه ځکه بل سړی برای کفن سره کوم سوی دی بابا کفن د احد شهداو د څو هغه دا رقم چې نبی علیه الصلاه والسلام په سره شړی ورواچول په شی لڅ سولې
بیا په سعودي عرب کې یو پوسټ واښه دی ګلان کوي برای هغه واښه په دا پښو باندې ورکښېښاوه د یوې کفانم پر هغه رقم پروت واښه پر هغه رقم پراته ولاکه خراب سوی پلار مې هغه رقم تر تازه و شپږ څلوېښت کاله بعد دا تازه و نو دا هر ځایونه چې جد سوي دي اوس هم په مځکې پټه کې دي په شهداو د سوو کلو بعد شهید سوي دي پر هغه رقم فقط پوستکي یې څه وچوالی کړي دا رقم نور خراب سوی نه نو دلته د دا حیات څخه هغه سوال هم ستاسې کېدای شي په یاد شي چې دا حیات خو چې دی کومه دی خوا دې معاینه یې مېړه ولیکي چې دی ژوندی دی موږ برزخي هم را دي سوال راوږدي بهرحال برزخي خو نو کافر هم لري نبي هم لري ګرد یې لري موږ دا نه بیا فرق پکښې دي سیدي لري ښه ګرده خو درې درجې لري الله دا د د حیات درجه داسې کړه چې دته نو بالا مړ مه وایاست برای نو شهید بولي مه وایاست چې مړ سو بس احترامي و دا شهید دی دا الله و نعمتو ته داسې حاضر شو چې ما ساور کړه ولا تقولوا تاسې مه وایاست لمن هغه چاته یقتلو چې ووژل سي فی سبیل الله په لار کې د الله تعالی اموات تاسې مه وایاست چې دوی مړه دي بلکې دا چې احیاء ژوندي دي ولکن دون خبر ده لا تشعرون تاسې نه پوهېږئ ولې دغسې د دنیوي حیات خو نو نه لري که هغه وخت موږ په پوهېدلو نو نقش یا جستره که جسد چې خاوره نه خوري پس الله عز وجل د صبر بل هغه ځایونه ښیي چې الله په دغو ځایو کې به نو تاسې خاص صبر کوئ صبر خو مطلقا کوئ دا یو څو ځایه خاص ښیي ولنبلون الله وایي خامخا به موږ امتحان کوو کوم تاسې بشیء په یو شي چې هغه شی نو چشتي چې موږ په امتحاني من الخوف د بیرې څخه الله وایي ګاګا به د دښمن بیره داسې باندې مسلطه کړم دا د امتحان دی چې اوس ځغلې که پاتېږي بس دلته د صبر ځای دی امتحانېږي چې صبر کوي که نه کوي والجوع په لوږه سره دا رقم قاخي در باندې مسلطه سي چې د لوږې به انسان په کور کې ګوله نه لري دلته دی صبر کوي که د خدای خوا به دی کېږي ونقص من الاموال ونقص او په کمبوتۍ من الاموال د مالو په کمبوتۍ باندې چې که اختي راسي یا مو مال دغسې مثلا تجارت متاوان سي مال حاصلات ونه کړي والانفس والثمرات والانفس او د ځانو په کمبوتۍ د ځان کمبوتۍ دا په خپله به ناجوړه سي خاک به سره در بدره به سي ورور به دې شهید کېږي پلار به دې شهید کېږي دا اکا زوی به دې شهید کېږي دا د انفسو کموالی دی والثمرات د میوو درختې به مو میوې نه کوي دا ګرد قسمونه د امتحانونه دي دا چې انسان نه متوجه کېږي چې دا دغه رقم پېښه ده د انسان چې د دنیا د اسبابو سره علاقه ډېره سي باره که پر موږ که اختي راسي امې موږ دا نه کوو چې موږ یو غلطي کړې د خدای امتحان راڅه اخلي که میوې پاکال ونه سي موږ دا نه وایو چې خدای امتحان راڅه اخلي موږ بره بیا دا وایو پلانۍ کیخ رالي هغه شی رالي ساینسدانان چې سره ګډ هغه شیان وایي خدای ته نه حواله کوي اولا دلته وایي دا امتحان دی ولنبلون خامخا به موږ امتحان کوم تاسې بشیء په یو شي من الخوف د بیرې چې بیره به در باندې مسلطه سي والجوع د لوږې ونقص او په کمبودۍ من الاموال د مالو والانفس د انفسو د سړو والثمرات د میوو نو په دغه کې موږ تاسې امتحان کوو چې څوک صبر کوي که نه کوي که صبر وکړي وبشر الصابرین وبشر زیری ورکړه الصابرین وصبر کوونکو ته نو که هر چا په دغو مصایبو کې د الله تعالی و احکامو ته صبر وکړي الله و نبي علیه السلام ته زیری پر وکړي ورته زیری مې در باندې کامیابه شوې اور صبر خو هغه د شهیدو مخکې هغه احکام چې هر څه عملي کوي الله پاک هلته وویل چې صبر و صلات کوئ دواړه دلته بیا دا ویل چې په دغو کې امتحان راځي که چا صبر وکړي هغه ته زیری ورکړه نبي علیه الصلات وسلام چې ویل او یادیس ترجمه ده چې موږ امتحانوو تاسې په یو شي من الخوف د بیرې د الله د خوف څخه مراد د دښمن بیره مه اخله د الله بیره واخله چې ته د الله څخه بیریږې که نه بیریږې دغه امتحان در کوم والجوع په لوږه د لوږې څخه مراد هغه عام لوږه د قحطۍ نه ده بلکې د روژې لوږه مراد ده چې د روژې لوږه ګالای سي که نه سي ونقص من الاموال کمبوتي د مال باندې امتحانوم زکات چې ستا مال ته ورکړې ظاهر خو کم سو په دغه باندې دا ته ګاډې که نه ګاډې والانفس د نفسو نفس ستا بدن دی چې منا جوړې در باندې مسلطه کړم چې دغه نقصان ته ګاډې که نه ګاډې والثمرات د میوو ثمرات چې ده اولاد مراد دي چې اولادونه به دې مړه سي ولې وایي اولاد په باره کې مقوله ده وایي اولاد چې دي ثمرة الفؤاد وایي دا د زړه میوه ده نو والثمرات د میوو په کمبوت به مو امتحان کړم معنا اولادونه به مړه سي په دغو امتحان راځي دا بیا بل رقم ترجمه سو بشر الصابرین الله وایي صابرانو ته چې پر دغو امتحانو باندې صبر وکړي زیری ولره ورکړه کم صابران څوک دي الله وایي د صابر نو هر یو د صابر یم الله صابر دغسې تعریفوي الذين اغا صابرانو ته زیری ورکړه اذا هغه وخت اصابت چې ورسیږي هم دوی ته مصیبت یو غم چې دی په غمجن کېږي مال دی اولاد دی میوه ده هر شی چې دی چې دی په غمجن سو قالو دی داسې وایي انا لله و انا الیه راجعون انا بشک موږ لله موږ هم د الله و انا او موږ الیه و دغه الله ته راجعون وګرځېدونکي بس دی خپل ځان ته قناعت ورکړي چې وایي دونه مال دې ته باسو ما بعد د مال به څه غم کوي خو زه هم د الله یم ګرده نو مال خو هم د الله و الله واخلي او زه بیرته الله ته ورځم نو مال مې هم لاړې که ورته وایه چې زه یې مړ سو برای خو زه هم د الله یم نو زه خو بس ما څه پیدا و چې زه د الله یم خدا هم د الله مال دی نو الله خپل مال بیرته واخلي خبرې کوي چې هر شی که باغ میوه ونه کړه کښت برباد سو بس دی وایي چې انا لله بس موږ د الله دپاره وي ګرده که موږ کوم مال دی و انا الیه راجعون ګرده الله ته رجوع کوو نو د مخکې رجوع وکړه موږ بیا په پسې پسې ځو بس دغه نو دغه دی صابر دی
چې دغه خو یې درلودې چې دغه په وخت کې دغه خبره کول. او که تا ورته ویل چې باغ دغه سو خراب سو همدې باره د خدای خوا به دی کېږي، که دې ورته ویل چې یا اکا یا بل په کور کې څوک مړ سو نو همدې د خدای خوا به دی کېږي، نو دا بیا صابر نه دي. اشه دغه کسان چې په دغسې مصائبو کې صبر ښکاره کړي انا لله و انا الیه راجعون په خولو په زړه وایي، نو د دې دپاره به کوم انعام الله وایي اولئک علیهم صلوات، اولئک دغه صابرین چې دي علیهم پر دوی باندې صلوات رحمتونه دي من ربهم د رب څخه د دوی د الله د طرفه پر دوی رحمتونه او انعامونه دي. اولئک دا کسان علیهم پر دوی صلوات انعامونه دي رحمتونه دي من ربهم د رب څخه د دوی و رحمت مهرباني او بخششونه دي، الله د ګناه او بخشش ورته کوي. واولئک هم المهتدون، واولئک هم دغه کسان هم دی المهتدون لار پیدا کوونکي دي، دا صابرین چې بس دا د حق لار پیدا کولای شي. پس الله عز وجل د صبر یو بل کامیابی ورته شي چې تاسې واورئ. مثال په طور په سعودي عرب کې دا صفا او مروه خو یو دوې شلې دي، صفا خو دلته یوه غونډۍ او مروه بله غونډۍ وه، داسې په د مابینځ کې سړی ورځي، مابینځ نو هم شله ده. نو اوس دغه دوې غونډیانې تر ننه پورې خلک ورځي پر هغه درېږي دعاوې کوي، یو پیشه کوي، پیشه معنا د یو چا چم کوي. حضرت هاجر رضی الله تعالی عنها د ابراهیم علیه السلام کورواله خو هغه به پر صفا درېدله چې دوی شاوخوا وګوري چې ته وایي څوک به نه وي، خو دا کوچنی زوی ورپاته سو ابراهیم علیه السلام په دې وچ دښتو چول بیا باندې وغورځول، خو امتحان دی الله پکې. بیا به دلته څوک نس معلوم، بیا به په دا شرعي کې راشواس ځغستله، بیا مروه ته به وخته، بیا به وکته څوک به نه وي. دلته به ځغستله په دې خاطر چې هغه اسماعیل علیه السلام چې هلته یې شو خو هغه یې د سترګو نه امیدي په دې شله کې، نو دې به په دې ځای کې وځغسته چې ژر الوړي ته وخېږي چې زوی هم تر څارنه لاندې او یو څوک هم کېدای شي پیدا کړي، یا شپانه یا بل چې اوبه ځینې پیدا کړي، خو تېږه سول داسې په داسې هغه و چې په دا اوه واره تګ راتګ کې باره هغه چې بله پلار ورته کتل اسماعیل علیه السلام چې پښې داسې داسې کولې په هغه ځای کې چې نه راغورځېدلې اوبه وې دا د زمزم اوبه چې در بس یې خلک څښي. نو دغه د صفا او د مروه یادګار ولې تازه کېږي؟ وجه یې شته، هر کال په میلیونو خلک ورځي د آیات تازه کوي، بس هغه رقم زغلي. اوس ورته چې په دې کې څه شي دی وایي خدای ثواب راکړي. پر دغه ځای باندې د درېدو ثواب ستا دا د صبر نتیجه ده چې ابراهیم علیه السلام الله پاک امر کوي چې ته به دغه حجره او دغه زوی چې پر تا ګران دي دا به وړې په هغه چول کې بیا غورځوې. ته د الله تعالی امر څه سرکشي ونه کړې دا کار یې وکړي. بیا چې هغه هلته کښېښول چې راوړه قصه خو ورته په تفصیل به تاسې بل ځای اورېدلي چې دی ځینې روان سو پر اوښ باندې خو کوروالا پسې ځغستله چې سړی ته جیري ځي، موږ دې په دې وچ چول کې پرېښولو، ده غږ نه ورته کوه، مخ یې نه ور اړاوه. د هغه ورته ویل سوي چې مخ به لا نه ور اړوي چې هر څه کوي. هغې اخر پوښتنه وکړه بهرحال د الله امر دی دغه رقم ده فقط سر داسې کوي، هغه ودرېده پر هغه ځای باندې. نو هاجر او دغه رقم اسماعیل هغه خو لا کوچنی دی، دوی دلته په دا چول کې صبر وکړي، د ابراهیم صبر پر فراق باندې او د دوی صبر په دا ځای کې دا د صبر نتیجه ده چې الله یې تر ننه په خلکو یاد تازه کوي. په یوه یې هم یاد نه تازه کوي، د خدای مخلوق ټولېږي، الله دا بله نقشه ورته چې صبر چې څوک کوي دغه رقم کېږي چې یادګار یې تل پاتېږي. ان بېشکه الصفا، صفا یعنې طواف پر صفا چې دی، والمروة او مروه من شعائر الله، دا د نقشو څخه دی د عبادت د الله عز وجل، دا د الله د عبادت نقش ته چې دا صفا او مروه ته څوک حاضر ورکړي. فمن هر هغه څوک حج چې دی حج کوي قصد وکړي البیت د بیت الله، څوک چې غواړي حج وکړي او اعتمر یا دی غواړي چې عمره او زیارت وکړي د بیت الله، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، فلا جناح هیڅ ګناه نشته علیه پر دې سړي ان په دې خبره کې یطوف چې دی طواف وکړي بهما پر دغو دواړو باندې پر دې صفا او پر مروه باندې تګ راتګ پکښې وکړي، طواف پکښې وکړي. اوس دا ګناه نشته پکښې کې د دې څه مطلب؟ د هغه مطلب دا دی د مکې مشرکانو چې کوم وخت اسلام دین رور راغلی پر صفا یې هم یو بت درولی پر مروه یې هم یو بت درولی، صفا او مروه خو دوی کول، مګر دغه عقیده دا رقم شرکي عقیده بارل دا موږ چې دا ځغاسته کوو د صفا او د مروه تر منځ دا نو دغه بت په راضي کوو او دغه بت په راضي بیا به هغه بت ته ولاړ دعاوې بیا کول. د اسلام دین چې راغلی هغه بتان یې ټکور ټکور کړي وغورځول. اسلام بتان څه کوي چې دا خصوصیې دي د آیات تازه کړه، د حضرت هاجر یاد دی، الله په دې خوشحاله کېږي، مګر بت بیا چې دې ته ولاړ دي نو بتان یې مات کړه. نو دغه د مکې باشندګان پخوا د جاهلیت کیسه چې ورپیا سوله باره به دوی فکر کوه چې لکه صفا او مروه ته هم نه پرېږدي، دا هم را باندې بند کړو یا بتان یې دې ونړول ماته کړل، صفا او مروه ته هم نه پرېږدي. الله عز وجل صفا او مروه ته ورځي په هغه کې ګناه نشته، ګناه یې په چا کې او په بتانو کې وځي. دا خو د مکې د خلکو کار. د مدینې خلک چې بیا وه هغه چې به بیا حج ته راله د اسلام نه مخه د کفر په حالت کې چې به دې حج یا عمرې ته راله صفا او مروه یې نه کوله، ول دا ګناه لري علاقه طواف یې کاوه دا یې نه کول. الله عز وجل هغو ته هم دا خبره وښوله چې یا صفا او مروه د الله شعائر دي د دین،
شاعر هغه چې جن په روښانه په معلومه لکه د مسجد مناره د مسجد اذان اقامت د جمعې لمونځ عیدګاه دا ګرځا د جن غټ شیان دا د جن غټ نقش دي تاسو ورځي پر هغه تواب کوي په دې کې هیڅ ګناه نشته ګناه چې هغه د بوتانو خبره واغه بوتانو دي اوس استسیوي دي کړسي نو دغه صفا او مروه ګوره د حج جزء وګرځي چې حج ته سړی اوس ورسې تواب کوي صفا او مروه کې نه کوي قسم په حج کې عرفات او مزدلفه او مینا خو مسته د شیطانانو ویشتل مسته او په عمره کې خو دې عمره خو ګسره عبارت ده دغه څه پر بیت الله باندې تواب وکړه صفا مروه کبره عمره خلاص عمره خو نور شان لري عمره سره کال د مثال په تور کې حج دی هغه خپل شپې د پکښ کېږي علاوه ان الصفا بشک صفا والمروه مروه من شعائر الله دا د الله د جن شعائر څخه دي فمن هر څوک حج چې دی حج کې البيت د بیت الله او اعتمر یادی عمره کې فلا جناح اذ ګناه نشته علیه پر د باندې اندجه الطواف چې دی طواف کې بهما پر دې دواړو باندې په خوانو د مکه د مدینه خلکو نه کول ګناه لري د مکه خلکو چې کول خو بوتانه درولې علاوه اوس په دې کې هیڅ ګناه نشته ولې بت استسوي دي انور چې ول چې دا د حج د عمره جز دي ارڅوک حج کې عمره کې دا کار بکې ومن تطوع خيرا ومن هرغ سوق تطوع چې دی فرضا باندې زیاتوب کې خیرن د خیر تطوع فرضا کول خیرن د بالابود شي خیر به بالابود شي ته ورکه هغه واجب شي خدای وکي ومن هرغ سوق تطوع چې دی فرضا باندې وکي خیرن زیات خیر زیات حج کې یا زیات عمره کې فإن الله شاکر علیم فإن الله بشك الله عز وجل شاكر شكر قبلون كدي بل سوق شكريا د ادا کی علی قبلی یا شاکر علی بدلا ورکون کی د خلق د عبادت علیم علی عز وجل علم وعلى دي پودي د چا عمل نه ورکیږي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات وزد يهود خبرت برترا وګرځي چې دا يهود زموږ دغه حق دین دغه د ابراهيم عليه السلام ملت دغه د کعبه خبره ذکر چسول دا د صبر مسله دا ګرځي د پټي بس یاد په حق نبی نه دین الله عز وجل دا د نبوت دا د نقش خو ما په تورات کې درشول او ته پر غلاس دی پټي چا نه بیانې نو دا به څنګه ان الذين بشك هغه کسان یکتمون چې دی پټي ما هغه خبر انزلنا چې موږ نازل کړی وي من البينات د ښکارا دلایل څخه د نبی عليه السلام د نبوت لپاره والهدى او هغه چې موږ نازل کړی و چې هغه عبارت هدایت څخه و من بعد ما ورثت اغه پټي بیاننا چې موږ بیان کړی و هو اغه لناس خلق لري په کتاب د کتاب سمرا تورات د اهل کتابونه چې په هغه کې موږ بیان کړو پر هغه سره بیره باندې دا پټي اولئک نو دا کسان چې یلعنوا لعنت وای هم پر دی الله الا ونزل لعنت پر جواب چې ما ته په کتاب کې نازل کړ په آسماني کتاب کې د هدایت خبري او هغه بینات او حق دلایل دا مسکاله چې پټي بیانې نه خلق ويلعنهم اللاعنون ويلعنوا لعنت وهم پر دی اللاعنون نور لعنت کوونکی دا نور لعنت کوونکی نو څوک دي کپیری دي ک انسان دي ک حیوان دي ګرځي لعنت پر وای ولې د کفار او د عاصیانو د بدو عملو څخه الله تعالی پر دی علاقه باندې کاختی راوي کاختی چراله خبره پیریم په ولاړ دي انسانم په ولاړ دي خر غوي خرخیم په ولاړ دي خو هغه بر دي لعنت وای چې خدای متباک ستیس په ګناه مراجعه وجزه ورجدایم په ولاړ یا ترجی ولاړ او بنستر باندې نو د لاعنون صداګر ته مراجع ويلعنوا لعنت وای هم پر دی اللاعنون دا نور لعنت کوونکی چې انسان پیری او حیوان حتی وای دا نور نباتات لا پر وای درخت خو بره وجه تجهیز خورکی بلګونه پیزي دام په زبان حال پر هغه باندې لعنت وای ولې خدای دا غلطی کړی د چاغه بینات هدايه پټ کړی الا الذين تابوا الا خو به الله لعنت نوای دا نور لعنون لعنت نوای الذين پر هغه کسانو تابو چاغه توبه وبس که چا توبه وکړه دا کار بره ولیاز بس د الله تعالی هغه احکام چې را لېږلي و هغه په تورات کې چې کوم نقش د جنبي بیان کړی اگر د ښکارا کړی احکام بیان الا الذين مغرنا کسان تابو چاغه رجوع وکي توبه وبس د خپل کار واصلحوا او دی خپل عمل صالح کی وبينوا او بیانوا چې کوم شان پټ کړي او برته ښکارا کی فاولئک اتوب علیهم فاولئک دا کسان چې علاوه اتوب زهم رجوعکم پر رحمت علیهم پر دی اتوب رجوعکم توب رجوع توای وای دا انسان تائب سو سمانه یعنی رجوع د ګناه څخه وکړه الله تواب دی معنا رجوع پر رحمت وکړه په خوای د غضب فیصله پر کړي نو علاوه فاولئک دا کسان چې اتوب ز رجوعکم پر رحمت علیهم پر دی نو سمانه یعنی مع فوم وانا التواب الرحيم وانا زخ التواب زتوبه قبلون كيم الله عز وجل مع بكون كيم الرحيم زر رحمتكم كيم پر خلق باندې دا کار زما دي نو زين قبلون کدي توبه وکړه لعنت نه استکومنو دا لعنت چې و هغه توبه نه یکشل ولي تسوي ان الذين كفروا وماتوا ان الذين بشك كسان كفروا دي کافران سوي دي وماتوا او بیا مړ سوي دي په کوم حال کې وو په داس حال کې چې هم دي کفار او کافران
چې یو څوک کافر شي بیا پر کفر مړ شي توبه یې نشي نصیب لکه په دغه مخکې آیات کې چې توبه ذکر شوه اولئک علیهم لعنة الله اولئک دا کسان چې دي علیهم پر دوی لعنة الله لعنت الله عز وجل الله ورځ ما لعنت پر ده دي چې توبه نه کوي پر کفر مړ کېږي ګر سره تر مرګ وروسته بیا توبې نشته توبه چې څوک کوي پر دې والملائکة والناس اجمعین والملائکة او پر دې باندې لعنت ملائکه هم دي ملائکه هم لعنت پر وایي چې په کفر مړ شي والناس او د خلق اجمعین د ټول خلق لعنت پر وایي وای خدای دې اوم دوزخ ځای کې ودی وای د یو وخت به وکړه پر هغه خپل کفریات باندې روانو نو الله لعنت پر وایي ملائکه او ټول خلق پر وایي اشنو دې د ملعون څخه نو دوزخ دي خالدین دي به همیشه په بدل لعنت دغه لعنت خدای الله تعالی د رحمت دوری د لريوالي رحمت په دوزخ کې دي نو د دې څه وخت راوځي معنا د سې دی لکه د دنیا جیل کلونه معلوم دي الله خالدین دي به همیشه په بدل لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف نصف کیږي عنهم د دې العذاب وعذاب د کافر څخه عذاب نصف کیږي هغه کیسه د چاپکشي کې دي ولا هم ينظرون عذاب کنه د نسب کیږي یو جمعه چټي ورکول کیږي چې یار دګین چټي کې د دوزخ علاقه علاوه ولا هم ندي ينظرون مهلت هم نور کول کیږي چې مهلت ورکړي چې ماته یو غټه نو کې وسایره کذبالته ودرېږم علاوه نه تخفیف د عذاب ستا نه مهلت چټي ستا نو په پای کې علاوه الهکم اله واحد و الهکم نو معبود ستاسو چې دی اله هغه معبود دی واحد یو نو خدای یو دی لا اله الا هو د څه نه دي چې یوازې ستاسو خدای یو دی یا ګر سره په ټول جهان کې بل معبود نشته لا نشته اله معبود په حق الا هو مگر نه یو دی الرحمن چې به پای رحمت کوونکی دی اندازه څوک نشي لګولای الرحیم چې کامل او فر رحمت کوونکی دی نو دغه یو واحد الله ستا واغه ته براجع کیږي مشرکانو کې اراده وکړي چې مرا نور خدایان په دې کې باطل دي چې خدای په عبادت کې تشور سره دروي واخر دعوانا